سلامونه دوستانو، زیاتره کسان چې د یوټیوب نوی چینل جوړ کړي یا هم دوی غواړي خپل یوټیوب چینل مونټایز کړي، د هغو سره دا ډول مشکل وي. یوټیوب ورته وایي چې ستاسو چینل الیجیبل نه دی، د دې لپاره چې تاسو خپل یوټیوب چینل مونټایز کړئ. نو دا ډېر عادي مشکل دی، دومره غټ مشکل نشته. نو په دغه ویډیو کې تاسو د حل طریقه درښیم چې موږ څنګه حل کولی شو. د لپاره به سمپل تاسو د خپل یوټیوب چینل لوکیشن بدل کړئ. نو لوکیشن څنګه بدلېږي؟ تاسو په د خپل یوټیوب چینل لوکیشن هغه هیوادونو ته واړوئ په کومه کې چې د یوټیوب چینل مونټایزیشن الیجیبل دی، هلته تاسو خپل چینل مونټایز کولی شئ. نو راځئ د لپاره طریقه بیخي خورا اسانه ده. را به شي تاسو به خپل یوټیوب چینل په کروم براوزر کې راخلاص کړئ. کروم براوزر کې راخلاصولو لپاره بدلته سمپل تاسو په دې سرچ آیکن کې ورته youtube.com ولیکئ، یا هم دوستانو مستقیما که تاسو سره یوټیوب دلته خلاصي په هغه باندې ورته کلیک وکړئ او تاسو بدلته راشئ یوټیوب سټوډیو ته راشئ. په دې پورته کونج کې کوم آیکن چې ښکاري په دغه کلیک واخلئ او تاسو د خپل یوټیوب چې دی لومړی ډیسکټاپ موډ ته واړوئ. دغسې په کروم براوزر کې بلکې راخلاص کړئ. دلته مې چې کله واړولو نو ګورئ ماته یوټیوب چینل په براوزر کې راخلاص شو. دلته به راشئ د یوټیوب د پورته کوم کوچنی آیکن چې ښکاري په دغه کلیک ورته واخلئ او راشئ د یوټیوب سټوډیو ته راشئ. دلته تاسو ته ښکاري د یوټیوب سټوډیو، دغه تاسو ته ښکاري په دغه باندې کلیک ورته واخلئ. نو دغه باندې چې کلیک واخیست تاسو ته مستقیما د خپل یوټیوب چینل سټوډیو راخلاص شي. دغه د ماته راخلاص شو. خو دلته یو خبره ده چې ډېر کسانو ته مستقیما د یوټیوب سټوډیو اپلیکیشن راخلاصیږي، لکه دغه اپلیکیشن تاسو ته وښیم دغه یو. که دا درته راخلاصېده سمپل په دغه باندې لانګ پریس وکړئ، دلته راشئ د دغه سیټینګ ته او دلته لاندې چې تاسو دلته راشئ سیټ از ډیفالت کوم اپشن چې دغه کلیک کړئ ان دیس اپ، دغه اپشن چې کوم ښکاري دغه آف کوئ ور باندې. که دلته نوي سیټینګ ته راشئ دغه ځای نه آف کولی شي، بیا تاسو دغه نه راخلاصېږي، په ورځ کې به تاسو راخلاص شي. بیا به راشئ لاندې کونج کې تاسو ته یو سیټینګ اپشن راځي. دلته په سټوډیو کې د لاندې تاسو ته ښکاري، زه د مخکې زون کوم د سیټینګ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله هم دلته کلیک واخیستم بیا راشئ دلته په د چینل اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې چینل باندې کلیک واخیسته دلته تاسو ته خپل لوکیشن راځي. ګورئ لوکیشن تاسو دغه ځای کې افغانستان به انتخاب یا بل هیواد دغه کلیک کړئ او تاسو هغه هیواد چې په کوم کې تاسو غواړئ اډسنس لرئ هغه هیواد سره کنیکټ کوئ، همغه هیواد به انتخاب کړئ. تاسو کولی شئ یا هم تاسو کولی شئ د اوس لپاره موقت وخت لپاره یو هیواد انتخاب کړئ. مثلا ما یونایټډ سټیټ انتخاب کړ، بالکل تاسو انتخابولی شئ. په سیو باندې کلیک وکړئ، ستاسو چینل به یونایټډ سټیټ ته دغه لوکیشن واوړي. خو دا مهمه ده که تاسو مقصد په افغانستان کې یاست، تاسو هیڅ ستونزه نه جوړېږي، ځکه چې زما خپل چینل په افغانستان کې یم او ما ورته د یونایټډ سټیټ لوکیشن انتخاب کړی، بیا هم زما چینل مونټایز شو، هیڅ مشکل هم نه جوړوي. خو هغه چې تاسو غواړئ خپل چینل مونټایزیشن پالیسي پوره شوه، سبسکرایب هم پوره شو، واچ ټایم هم پوره شو، بیا تاسو څه وکړئ د لوکیشن هغه ځای ته واړوئ. په افغانستان کې خو اوس لپاره مونټایزیشن نه دی، کار نه کوي. هغه یو انتخاب کړئ چې په کوم کې تاسو اډسنس لرئ. نو دا وه زموږ ویډیو مو خوښ شوي لایک کړئ، مخکې نور ملګرو سره هم شیر کړئ. مننه.